سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. ډیری خلک پوښتنه کوي چې آیا د ټرمپ له وجې به په افغانستان کې به اوس طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي که نه؟ د طالبانو او د ټرمپ په اړه باندې لنډ نظر. د طالبانو لپاره ټول شموله حکومت جوړول یو پیچلی او پراخ سیاسي بحث دی چې په نړیوال او داخلي سیاست پورې تړاو لري. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د مذاکراتو او د دوحې تړون پیل وکړ چې موخه یې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جګړې پای ته رسول او د سولې پروسه پیل کول و. خو د طالبانو د حکومت ټول شمولیت موضوع په دغه تړون کې نه وه په تفصیل سره حل شوې. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د نړۍ د ډیرو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او یو له اصلي شرطونو څخه چې نړیواله ټولنه یې له طالبانو غواړي د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې پکې د ټولو قومونو، سیاسي ډلو او ښځو حقونه خوندي وي. د ډونالډ ټرمپ بیا راتګ که هغه یو ځل بیا واک ته رسېدلی دی شاید په افغانستان کې وضعیت اغیزمن کړي، خو دا به په دې پورې اړه ولري چې هغه به په یو کومه تګلاره تمرکز وکړي. که هغه په طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړي شاید طالبان دې ته مجبوره سي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو که ټرمپ د افغانستان په چارو کې له مداخلې ډډه وکړي نو د طالبانو سیاست به هم تر ډیره د داخلي فاکتورونو تابع وي. په لنډ ډول د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول تر ډیره د دوی داخلي سیاست، نړیوال فشار او د افغانستان د خلکو غوښتنو پورې اړه لري او نه یوازې د ټرمپ د سیاستونو سره. دا و لنډ معلومات د طالبانو او د ټرمپ په اړه باندې.